الله سبحانه وتعالى زمنګ او تاسو سره یو ناشنا مهرباني دا کړی دا چې رمضان زمنګ او تاسو د فار مقرر کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله عز وجل كتب رمضان عليكم وسننت لكم قيامه. الله سبحانه وتعالى پتا سبحانه د رمضان روزي فرض کړی دي. ان الله عز وجل كتب عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. او ما تاسو د پاره د دې قیام هغه می د سنت ګرځولې نو په من صامه وقامه احتسابا هغه څوک چې هغه د اجر او د ثواب په بنیاد باندې او په توجه په احسان او په لایت باندې د دې رمضان روزي ونیسي او د غرنګي قیام الليل او تراویح او سنا چې کم دی د شپې منځو کې نو حدیث دی روسته جمله ته ګوره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. دغه د ګناونه د سفر راوځي لکه څنګه چې په کوم ورځ باندې د مور د خېټې نه راوتلو. زما عزتمندو دا خبرې زمونږ استادو ته د سیناشنا او بعید ښکار کیږي ځکه زما استاد سوچ زما استاد فکر چې دی هغه ډیر محدود دی. زما استاد په سینه کې او په ځل کې بوخل دی. زما استاد په سینه او په ځل کې هغه څنګه نظری ده. اما د الله سبحانه و تعالی د رحمت د رب العالمین د ورکړې د هغې څه انتها نشته دی. جواد ذاتي ته دې خبرې ته وګوره یروره مسلمانه اذا كانت بشق تمرة چې کله د کجورې یو ټوکړه د هغې یو حصه تبعدنا عن النار موت د اور نه بچ کوي. د الله پیغمبر ویلي دي اتقوا النار ولو بشق تمرة من النار چې په یو نیمه کجوره باندې د کجورې په یو حصه باندې موت چې کوم دی هغه د اور نه بچ کیږي. والصدقه تطفئ غضب الرح او د غرنګ د صدقه چې دا نو دا د رب العالمین غضب د الله غصه هغه سړی انسان ته کوم دی په دې باندې رحمت هغه متوجي کیږي. وکلمتان تثقل میزان اعمالنا دو کلمې لا حول ولا قوه الا بالله په دې باندې زما استاد د اعمال تله هغه بدرنیږي. او د غرنګ وصيام يوم يبعدنا عن النار 70 عاما د یو ورځ نفل روزه موت د جهنم نه او کاله په مسافت باندې هغه لري کوي. ووضوء يزيل عن الجوارحنا النجاسات والخطايا او د غرنګ په او دس باندې زما استاد اندامونو نه ګناونه هغه رجیږي. او زما عزتمندو دا لاسکه چې والحسنه ل10 اضعافها یونی کی چې دا هغه یو په لسه باندې نو په ما ځا نعتقد وان الجنه بعيده ومبعده. نو به څنګه زما عزتمندو موږ د تصور کو چې ګینه جنت ګټل ډیر ګران کار دی. زما عزتمندو ابشروا وثم ابشروا خوشاله شي په دی باندې په دی زیرو باندې والله لازم ګټل چې کوم د نو ډیر آسان دي ډیر په اسانه باندې ګټل کیږي. الله سبحانه و تعالی سمد ذات چې په یو نیکی باندې په یو سبحان الله باندې په یو رغه باندې روزه باندې چاته جنت ورکي ناغنه څوک ته پوس کولای شي. په الله پرشر ناراضي د الله رب العالمین په سخا کې د الله په خزانو کې څه کمی ناراضي د الله سبحانه و تعالی باندې ملامتیا ناراضي. موت چې یو کار کوو دغه په باره کې ډیر سوچ او فکر کو چې لکه دا معاملې کوم چرته تاوان ونه کوم الکه تربور پر اپسې خاندي دا به زه به څه کوم مستقبل کې بس کوم. الله سبحانه و تعالی د دې خبرونه منزه دی. د دې وجنه په الله باندې خو ګمان کوه او کوم څه چې تویل هغه حتی الوسه کوه یقیني جنت هم ساده فرض دي. ته بل روایت ته وګوره صحیح روایت کې راغلی په صحیح حدیث کې د الله پیغمبر د څه فرمایلی دي من آمن بالله واقام الصلاه وصام رمضان فكان لله حقا ان يدخله الجنه. چا چې ایمان راوړو په الله باندې د الله ذات یې ومنو د الله اولویت او دغه خدای توبه او دغه رنګ په الله ایمان راوړو او بیا چې کوم د مونږ یو کو فرضي مونږ نوافل هم نه او اقام الصلاه کوم چې 5 وخته مونږ هغه کو وصام رمضان او د رمضان روزي ونیولې په دې درو عبادت باندې فکان لله حقا ان يدخله الجنه. په الله باندې دا لازمه ده الله ذمہواری غسته ده چې خامخا زه به دا سړی جنت ته داخلم. زما عزتمندو دا څومره آسان عمل دی او څنګه ناشنا بشارت او زیره دی. بلکې د دې حدیث کې ناشنا جمله غدوسه ده چې دا متراغلی سواء کان جاهد فی الله ام قعد وجلس فی ارضه التي ولد فيها. اگر کده د الله په لار کې جهاد هم نه کړي قلان په خپل کور کې ناس دی په خپل علاقه کې ام جلس فی ارضه التي ولد فيها په خپل کلی کې ناس دی او منځ کړي روزنی ولې او په رب العالمین باندې ایمان راوړي په الله لازمه ده چې دا سړی د جنت ته ور داخل کی. زما عزتمندو دا څومره آسان عمل دی
څومره چې کوم دی معمولی دی او دغه نه کې زمونږ استاد په استعداد او په طاقت کې دی